د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنځشنبه د هودیا د کب د میاشتې 30مه د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په ازبکستان کې د افغانستان سفارت فعالیتونه وستایل. مولوي امیر خان متقی د ایران له سفیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. او روسیا کې ټاکنې پوتین له خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې. اوسم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون وخت په پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست سفیر مولوي مغفر الله شهاب سره وکتل. سرپرست سفیر په دغه کتنه په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د کړنو او فعالیتونو په اړه د ریاست الوزرا اداري مرستیال ته معلومات وړاندې کړل او ویل چې د یاد سفارت مسؤلین دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت او په هغه هیواد کې افغانانو ته د ښو خدمتونو برابرولو هڅې کوي. ورته وخت کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال په ازبکستان کې د افغانستان سفارت کړنې او فعالیتونه وستایل او ویل چې کابل او تاشکند په دینی تاریخي او کلتوري برخو کې ګڼ مشترکات لري او لازمه ده چې د سفارت مسؤلین د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا هڅې وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال همدارنګه په ازبکستان کې د افغانستان سفارت له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې په یاد هیواد کې افغانانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي امیر خان متقی د ایران له سفیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی نن په کابل کې د ایران له سفیر افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل وایي چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سوداګري ترانزیت او وروستي سیمه ییزو سیاسي پرمختیاو په تړاو اړخیزو خبرې وشوې. تکل زیاتوي چې دواړه لوري د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر ودې تعریف کړي او دای د ټولنې سیمې په ګټه وبللې. د نوموړي په وینا د ایران ځانګړي استازي د دوه وروستي ناستې په اړه هم معلومات وړاندې کړل. تاکل په خبره د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی په ایران کې د افغانستان د ځینې ستونزو د حل، افغانستان د برېښنا د زیاتوالي، چابهار بندر په اړه د پرمختګ او د وروستیو روغتونونو په نتیجه کې نیمروز او سیستان ته د اوبو د رسیدو په اړه هم خبرې وکړې. درنو اوریدونکو په خبري سات کې وسم یو بارانه خبر. روسیا کې ټاکنې پوتین له خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې. داسې حال کې چې سبا جمعه روسیا کې ولسمشري ټاکنې پیلېږي. اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو تازه ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې ټاکنو کې برخه واخلي او د رایې اچونې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. پوتین پر خلکو غږ کړی چې دغه ملي پروسه کې متحد پاتې شي. نوموړي دا ځل د یو خپلواک نوماند په توګه ټاکنو ته ولاړ دی او په اړه یې وروستۍ سروې ښودلې چې ممکن بیا ځلې د هېواد ولسمشر وټاکل شي. درنو اوریدونکو دا و د سات خبرونه تر بیا ښه وخت لیاله عمل شه. د سیمې
هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.